السلام علیکم ورحمت الله. بعضې داسې ملګري چې د هغې ټایمینګ کم وي او ډېر پریشانه وي، د هغې دپاره یو خاص نسخه ده. که په عام ورځو کې مونږ ته دغه شان دي ته دا خبره وکړو نو دي خو نشي منلی، نه دقه کار کولی شي، ځکه چې دا ډېر یو تکاوټ والا کار دی. خو په روژې کې دا تاسو ته د عبادت نه عبادت دی او ستاسو علاج نه علاج دی، هغه دی تراویح. کله چې تاسو تراویح وکړئ او بیا راشئ نو تاسو به د کیلې یو ښه ډک ګیلاس جوس وڅښئ او د هغې نه نیمه ګنټه پس به تاسو کوروالو وکړئ. ستاسو به ټایمینګ هم زیات وي او نفس کې به سختي هم زیاته وي او ټایمینګ دومره زیات وي چې د ویګرا او د کوبرا ګولو ته به تاسو سلام وکړئ. او دا نسخه چې کومه ده د کیلې د جوس د تراویح پکې شرط دي، ځکه چې کله تاسو تراویح وکړئ نو ستاسو د بدن هرې حصې ته وینه لاړه شي او ستاسو یو قسمه ورزش دی سره وشي او بدن ورسره ډېر چست او چابک شي. د دې نه پس چې تاسو کم خوراک کوئ هغه ډایرکټ ستاسو جذع بدن جوړیږي او ستاسو په وینه کې چلیږي. د هغې پسې چې تاسو بیا د کیلې جوس وڅښئ نو ستاسو ټایم به انتهایی زیات وي او مردانه قوت به هم ښه برابر وي. امید دی چې ویډیو به هم خوښه شوي. نسخه استعمال کړئ، ماته بیا کمنټ کې ووایئ چې ستاسو نسخې څومره کار کړی دی، ما چې چاته استعمال کړی په خپله مې استعمال کړی 100% کار کوي. چینل سبسکرایب کړئ، د ځان ډېر خیال ساتئ. روژې الله په خیر تېرې کړه زموږ د ټولو، د لوی الله فامان.